چنن غالباً بنات اسلام د بخاری ختم بندل تکیش یقیناً سمرچ کفر قوتنا د اسلام او د عالم اسلام قرآن و سنت د ختمولو په کوششونو کې دي. دومره په دې دور کې خالق ارض و سما علماء ته صلحاء ته نیکو خلقو ته الله دومره همت ورکړو چې د مدارس جالي په دنیا کې خور کړو. نن په دنیا کې صرف د دارالعلوم دیوبند شاخونه د درینی ملکونه زیات دي چې په 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خودل شو او په کوم وخت کې چې خودل شو یو د انار دونه لاندې یو استاد او یو شاګرد 1875 کې دارالعلوم دیوبند نه صرف یو کس فارغ شوی دی. دستار فضیلت هغه ته په سر کې خودل شوی دی. دا نوم محمود الحسن ورسو شیخ الهند په نوم باندې شو. 1875 نه تر 2020 پورې صرف د دارالعلوم دیوبند شاخونه د دیوبند په سرزمین باندې 214 شاخونه صرف د دیوبند په ځمکه باندې دي او په ټوله دنیا کې درې ملکونه زیات شاخونه دي. خالق ارض و سما د امام شاه ولی الله رحمه الله نه بعد دا سلسله د مسند حدیث شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی کړه. شاه عبدالعزیز د وفات نه بعد شاه اسحاق رحمه الله تعالی دا سلسله واغسته. د دې سلسله کړه د شاه اسحاق نه بعد شاه عبدالغنی تر ورسېده او د شاه عبدالغنی نه بعد د دې سلسله کړه مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی تر ورسېده. په 1866 کې د 1857 د جنگ آزادۍ نه بعد چې په 1857 کې انګریزانو په هغه وخت کې 4 لکه علما د سور په سرمنو کې بند کړ او دوی سوځول. د دلی د جامع مسجد په ګیټ باندې 40 غنټې لامحدود سلسله د علماو داغی د پانسیګات لګېدلې وو. 500 نمبر په نمبر ملاوي خلکو ته انګریزانو دا خول چې دام ختم کړو. کائنات نو استاسو مدرسه او استاسو دین ختم کړو. 1866 کې مولانا قاسم نانوتوی چې هغه کړه د شاه ولی الله را روانه و هغه کړه په قاسم نانوتوی په 1866 1875 کې ونه هغه شیخ الهند په نوم باندې هغه کړه را روانه و د انګریز د سامراجیت خلاف د مدرسې بنیاد د مدرسې وقار او د دینی تشخص برقرار ساتلو لپاره سلسله روانه و په شیخ الهند اونت رضا په فضل الرحمن بن مراد آبادی باندې اونت رضا عبدالرحمن امروهی ته ورسېده. حضرت مدنی ته ورسېده. حضرت مدنی په عرب او عجمو کې د حدیث او هغه انداز خور کړو چې هغه شیخ العرب والعجم ویل شو. مدینه منوره کې د امام الانبیاء رئیس الانبیاء احمد مجتبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه اطهار په خوا کې حضرت مدنی د حدیث او درس چالو کړو. د حدیث او هغه سلسله چالو د امام الانبیاء د روزه اطهار په خوا کې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې د حدیث او درس ورکړي نداسې کې چې به قال حدثنا فلا عن فلا قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. داسې نه چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لکه چې موږ د حدیث بیانو موږ وایو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت مدنی وی قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم گویا د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د روزه اطهار په خوا کې د حدیث شان دی ډېر عجیب. حضرت مدنی باندې سلسله اونت رضا شیخ نصیر خان تر ورسېده. سلسله را روانه وا شیخ عبدالحق
محدث دارالعلوم کوړه خټک هغې ته راورسېده هغه سلسله را روانه وه شیخ سرفراز خان صفدر ته راورسېده شیخ حسن جان ته راورسېده شیخ اسرائیل ته راورسېده شیخ عبدالله جان ته راورسېده رحمهم الله تعالی هغه سلسله نن هم را روانه ده نن که ستا په دې کلي کې د مدرسې بنیاد دی نن دې کې بخاري روایتونه بیانېږي امام بخاري چې په کوم ځای کې د حدیثو درس ورکولو په هغه ځای کې د رشین انقلاب په وخت کې په 1984 کې په هغه ځای کې به رشیا خلک چې و د هغې فوج هغې به خپل اسونه ودرولي او په هغې کې به شراب څښل په 1992 کې کله چې سوویت یونین مات شو نو په هغه ځای کې د نیم جومات هغه لوړندې حصه په هغې کې لمونځونه چالو شو لیکن هغه نوره سلسله کې اوس هم خلک د پیزار سره ګرځي لیکن سلسله د حدیث ونه درېده په هغه ځای کې د امام بخاري په مدرسه کې انډیا والا راغلل په 1988 کې هغې فلم جوړ کړو او د امام بخاري په هغه مدرسه کې د فلم ډانسونه کېدل لیکن سلسله د حدیث ونه درېده بیا سلسله په سن 1200 کې چنگیز خان چې په سن 1100 کې چنگیز خان یلغار کولو صحرای ګوبي د آذربایجان نه هغه داسې ازبکستان ته را روان دی گویا د سوویت یونین د حصې ته راغی نو په سن 1100 کې هغې یلغار وکړو او په سن 1200 کې په خوارزم کې هلاکو خان د مسلمانانو د 15 لاک مسلمانانو د سرونو منارې ودرولې او بیا چې کله سمرقند ته راورسېدو 20 لاک مسلمانانې حلال کړل ذبح کړو بغداد ته راورسېدو بغداد کې 100 لکه مسلمانان حلال کړل 15 لکه د هغې د تعفن د وجې هغې ته شهادت میلاو شو دا پروژیکټونه په کروړونو باندې علما او مسلمانان دا ذبح کړی شو د یو مازدیګر نه تر ماښامه هلاکو خان دریای آموتا چې کوم مسلمانان علما طلبا غرزولي دي دا 2.5 لکه د مازدیګر نه تر ماښامه حلال کړي دي ذبح کړي دي دریای آموتا غرزولي دي لیکن سلسله د حدیث ونه درېده هغه سلسله د قرآن ونه درېده انګریزانو یلغار وکړو سلسله د قرآن ونه درېده کله چې په انګلیس باندې د عبدالله محمد په دور کې ازابیله ملک ازابیله او فرندینند ثاني کله یلغار وکړو نو په هغه وخت کې د الحمد مخې ته د مسلمانانو قرآنونو غر جوړ کړی شو اسونه یې پرې وګرځول ټوپونه یې پرې ووهل هغه قرآنونه وسوځولی شو کولمبس د هغې جرنیل و هغه مسلمانان د مورسکو په نوم باندې عیساییت په ګوتې واړولې هغه ټول یې په ډېرو کې واچول لاتیني امریکې پرې وغورځول هلته هغې بیا مسلمانانو چې د مورسکو په نوم پاڼې یې خوړې د ونو خوندې به یې راشکولې هغه به یې جوړلې او بیا به یې لرمانان ماران خوړل چې کوم ځناور به یې لیدو هغه به یې خوړې په دې طریقه توالد او تناسل سلسله چالو وه ابادي چالو وه په هغه ځای کې برازیل آباد شو ارجنټینا آباد شوه مکسیکو آباد شو لاتیني امریکا ټوله د مسلمانانو هغه افغانستان لیکن سلسله دا د اسلام هلته ورسېده الحمدلله نن جوماتونه هم ډېر مدرسې هم ډېرې د دنیا تر آخري کونې د پرتګال تر جزایرو پورې داسې د فیجي تر هغه آخري بندرګاهونو پورې الحمدلله د اسلام د قرآن و سنت هغه سلسله جاری ده او دا به جاری او ساری وي نن پرون تاسو وکتل هغه د افغانستان سرزمین چې د عمر بن عبدالعزیز نه بعد عمر ثالث ملا عمر راغی هغه هلته د اسلامي سلسله چالو کړه د مسلمانانو اقتدار بحال وساتلو ټولې دنیا پرې وښوده چې اسلام څنګه شوی دی قرآن و سنت څنګه شوی دی انګریز پرې راوچت شو 38 ممالک راوچت شو په دې بمباري وکړه عجیب قسم بمونه یې په یعنی پاگی بانے ڈراؤن جو چلولو زر نبی چم کے یو عالم راغستو اگر بے ختمولو سوزولو بے لیکن من تا پرونو ملکی تاوگو را چپا قطر کے دا امریکی اگر نوے خلق راغل دا اگر طالبانو مخطاب دوزانو کے راستل بٹنے پیک کر دیے طالبان افغانستان میں مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو واضح کر دیا کہ آج کے دن میں قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت انشاءاللہ ہر جگہ جگمگاتی رہے گی اور اس کا ختم کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا دنیا قتل
نن بخاری روایات حدیث بیانېږي امام بخاری څوک امام ابو قلابه څوک امام ابو قلابه چې څوک د وفات وخت راغی زندگی د حدیث په درس کې تیر کړو چې د وفات وخت راغی هغه وخت د کلمې تلقین د وفات په وخت کې ضروري دي هر چا ته کول پکار دي لیکن شاګردان ناسي ادب ملاحظه کوي د ادب تقاضي دي چې د استاد مخکې به تلقین څنګه کوي علامه شبلی را پاسېدو هغه وایي قال حدثنا فلا عن فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه وهذا يجب أبرلا يقول من كان آخر كلامه يجب أبرلا يقول دفع أستاذ سده هذا زنكدن تأخير سلبو كده أبو قلابة روكته ساوة فوكده يجب أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه فجيز يبقى أبرلا أستاذ مكرم زنكدن بحالته ساوة آخر سلبو كده أستاذ مكرم چرو والا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله او دي هات چپورا سندو مسائل ورکڑا شاگر مربسیوی ودخل الجنة دویا روایت مطلب داو دو استاد بجنگا لا إله إلا الله محمد رسول الله آخر وقت ہوتل لیکن سے وقت روایت چالو کی گی امام الانبیاء رئیس الانبیاء احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چاچی نے زنکدن پہ حالت کے آخری وقت کے بچا پہ جمع باندے کلمہ راغلہ چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس دے جنت پہ داخل شو ابو قلابت حدیث درس ورکل اخفل زندگی کے تو نے زندگی دے کے صرف کرے گا دمال کو وقت کے اللہ کلمہ نے سکرا عبداللہ بن عباس سا امام الانبیاء پہ درزا کے ناس سے پیغمبر سبق کھئی عبداللہ بن عباس شاگرد کو دا پیغمبر شاگردی کئی امام الانبیاء اللہ سے مبارک دا سنچت کرو کہ زمان شاگرد زمان دیر خدمتون اوکلو امام الانبیاء علی اللہم فقہ بالدین اللہ دل دین کے فقاہت ورکا اللہ دل دین کے فقاہت ورکا اللہ پویا ورلا ورکا ترجمان القرآن دا عبداللہ بن عباس میں جوڑ شو لیکن دا عبداللہ بن عباس میں جوڑ شو لیکن دا وفات وقت چراوے طائف کی داغت قبر وے طائف کی اگر وفات کی گی چکل اگر وفات شو او کل غسل ورلا ورکلو کفن تنٹاو کلو یو مرغل راغلا یا فرشتہ پر شکل دا مرغل کی راغلا کفن تا دم نشوا نواتو رانی چاندے بلی دلی لیکن چکل بے قبر کی خودو تبید بے دپاسک کی خودو نباغ وقت بے اخرا بیان نہیں مرغل من پیتو میں دلی دلی کما چکفن تا دم نشوی را لیکن بکفن آواز راغی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی خالق ارض و سما دنیا انسانانو تا یہ طریقہ کھولا چہرے زمان بندگانو کچھری و سرے اگر تو نے زندگی قرآن و حدیث میں ورکلی بیتے وقت کری او اگر وفات شو نئے زمان بندگانو درماد عبداللہ بن عباس قبر تا ما فرشتہ لے گلا دنیا خلق کو کھول چہرے فرشتے آواز کرو چلائیت والنفس المطمئنہ اے نفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیہ لا شخل رب طرفتا اگر ازی کہ ان کے جوشا فخبلم راضی شد آغنا فدخلی فی عبادی ایمہ عبادی داخل شا زمان بندگان سرا ودخلی جنتی زمان جنت پہ داخل شا بلے دنیا تا اللہ یہ انقلابی کتاب چکم پریشو داغی رسولتی پشکل کے جنت کے ورطا پیش ہو چہر زمان بندگانو کسور کو قرآن خدمت کی اگر بد عبداللہ بن عباس نائب میں اگر چه قبر تلارشی فقدر کی نفرشتہ و تاواز کری چه اللہ نرازی شا اللہ تا نرازی ہے جنت تقور سیدہ ہے سبحان اللہ ومنوی سبحان اللہ سمپا جواب سبحان اللہ دانا سمپا جواب الیکشن کی سنگ چلے وحی چوتو نے یہاں غچلیم جو لکڑی رالے لانگن سر راشی پاس کی گبل چلے تحصیل وحی لیجد اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سبحان اللہ مشہور ہے سمپا چلے وحی سبحان اللہ سبحان اللہ سمور بچہ وباندے سبحان اللہ سبحان اللہ اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جکم قرآن پریخدے کم حدیث پریخدے تو اس دنیا کفر عام دے دا قرآن ختم کو دا مدرسہ ختم کو پٹی والا ملا ختم کو کائنات میں بدا ختم شی لیکن عزیزان و دا پر ذہن کے قیدہ کوئی مائی کلال جس کے سر میں سین لگے ہو اللہ کی قسم قرآن و سنت کو دنیا سے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا
ټول دنیا د راجم شي قران د څنګه ختمي نن ماته داسې کورنۍ وخایا چې باغی کې یو بچي یا بچي دا په مدرسه کې قران او سنت نه وي نن ټول دنیا حیران ده دا قران په دنیا څنګه خور شو یو وخت غار حرا کې 593 کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناسه جبريل راغی ورته اقرا جواب ورکړي ما نبی قاری یا جبريل اقرا یا جواب ورکړي ما نبی قاری جبريل ورله دومره زور ورکړو امام الانبیاء په ما د مشقت انتها وشو جبريل اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قران کریم امری آیاتونه نازل شو امام الانبیاء یو کی आवाज دی کور تراغه حدیثه کبرا ته وي زمینونی الله تعالی کول دومره فخش هغه فرمان الله فرمایي یا ایها المزمل الله خطاب کوي یا ایها المزمل سره ورکو الله خطاب ورکو یا ایها المدثر الله خطاب ورکو طه الله خطاب ورکو یاسین الله خطاب ورکو یا ایها النبی الله خطاب ورکو یا ایها الرسول رب کریم پیغمبر کی आवाज دی یو صدیق اکبر ایمان راوړو کور کې یو خدیجه کبرا زنانه ایمان راوړو یو علی المرتضی په زنانو کې ایمان راوړو درې کسانو ایمان راوړو حضرت معاویہ دور راغی سن 60 ہجری کې د معاویہ رضی الله عنه دور راغی پښتو کال کې سن 60 ہجری کې 63,64,000 مربع میل تا د قران کریم هغه جنډا الله رسول الله سبحان الله سن ختمی کی عمر بن عبدالعزیز دور راغے وہ بری اعظم باندې حکومت کی تو وہ بری اعظم اسلامی قانون نافذ دے یا ورپسې خلافت عثمانیہ راغے پس 1200 کی خلافت عثمانیہ چالو شو 622 سال خلافت عثمانیہ چلی دو باقی کے بعد میں انصاف قانون چلی دو حضرت معاویہ نے بعد یزید راغے ظلم نہیں چالو کرو لیکن ظلم 15 کالو ختم شو معاویہ بن یزید راغے اگر شپت میں ایسی حکومت کرو تو بہوی ایسا حکومت اترے خودو سمندر پغار مناشی اللہ ذکر بے کولو اللہ وفات راگے مروان دور کے ظلم و ستم چالو اللہ ختم کو عبدالملک بن مروان راگے لگ عادل موجود دے عبدالملک بن مروان نباد ولید بن عبدالملک راگے لگ ظلم جبرم چالو دے لیکن اسلامی اقدامات ہم چالو دے محمد بن قاسم کو سری الغارو کو بناہید کو خط باندے جو مخبل ابینے لکلو راجہ باہر راجہ پکتی راجہ کاکے اور دے تولو دے شکست ملاو شو راجہ بن سن پہ شکست ملاو شو اور سن پہ شکست ملاو شو حضرت طارق بن زیادی جب طارق تولی دلو کون نصف فتح کرو یوسف بن تاشفینی بربر قومون افریقی تولی دلو افریقہ کی تون فتوحات اکلو فتونا بن مسلم سمرکن تراغے بغداد تراغے حلق فتوحات اکلو اگین بعد ولید بن عبدالملک دنیا نلالو سلیمان بن عبدالملک راغے ظلم جبر قانونی جاری کرو محمد بن قاسمی شہید کرو اور موسیٰ بن مسیر معذور کرو طارق بن زیادی معذور کرو قطورہ بن مسلم معذور کرو یوسف بن تاشفین معذور کرو اللہ پہ دور راوستو عمر بن عبدالعزیز والا دور آگا دور کا عادل دمر راگو قرآن و سنت مخیقت یہ خودو عادل دور پہ دی انداز باندو قسم لوگو رب تاریخ اور آقرہ والوا باقی کی بدات درج زر پر ضرور ملاوشی چکلا عمر بن عبدالعزیز راگو یو دریاب کے با یو بیزی او یو شرمخ با یو زر بسکلی یو بلتقل سنلی عادل دمر راگو سبحان اللہ وے سبحان اللہ لیکن عزیزانو قرآن و سنت والا قانون قرآن و سنت والا اقدار قرآن و سنت والا عظمت دا کائنات نہ ختمی گی عزیزانو زبتاس کو صرف دا یو عرض کو مخیلی خبرہ اگر در پتا حکم چی عزیزانو کہ یو سریخ پل بقا غواری کہ یو سریخ پل اقدار غواری یو سریخ پل نور خور پسر مپتا غواری یو سریخ پل حیاء و جنت غواری آبا دا دی خلق لمن نسین والا بکامیان انشاءاللہ علماء سره ملګرتیا ساتي د علماء د قدر کې مدرسې ته د محبت په نظر ګوري مدرسې ته راځي نور په مدرسې ته رالیږي زوی د مدرسې ته رالیږي نه هغه مادي دور دی چې سحر د حدیث مطابق به سره مسلمان وي ماښام به کافر وي ماښام به مسلمان وي سحر به کافر وي کله خپل بچاو غواړي خپل عقیده بچ غواړي د دې مدرسې سره تعلق ساتي ساتو به ان شاء الله ایمان ایمان ہوئے علماء سر و سک سک محبت ساتھی لا سوچت کہ ایمان ایمان چی سک ایمان ہوئے اللہ مدرسی سر و سک محبت ساتھی ٹول با ساتھی کنا بچے بچی با ٹول مدرسی ترہ لے گئے کامیاب بھئی دا حافظ سے وڑو کیو شوق کیو حافظ استمراج سے شوق کیو منڈی ترڑے
د ضرور دغه علماء سره دومره محبت چې زه د هغې مثال نشم درکولی. پنځه شپږ میاشتې مخکې د هغه وفات شوی د هارټ اټیک باندې او هارټ اټیک چې په چا راځي نو د حدیث مطابق ناګهاني مرګ چې د شهادت کې راځي نو شهادت اخروي الله هغه ته هم ورکړو. د دغې مقام ته وګوره دا ورکوټ و کشر و سوچ و شوق و منډې ترړې والې نن وګوره الحمدلله د جامعې په شکل کې جامع انوار محمدیه انوار صحابه د هغې نوم ورکوي. نن پکې بنات هم دي بنین هم دي. الله ټولو له څومره لوی مقام ورکړو او د الله په نسبت د کوم مقام وشي. موږ د عزیزانو ملاتړ کوو د علماو به ملاتړ کوو. دوی سره به کلک ودرېږو. دوی به موږ ته عقیده بیانوي. دوی به موږ ته سیرت بیانوي. دوی به موږ ته توحید بیانوي. موږ به ملګرتیا کوو انشاءالله کامیاب به یو. به ملګرتیا انشاءالله. زه په دې الفاظو اتفاق کوم. ما دې ته ویلو د ما نه 8 بجې ټایم اخیستی و. ما ورته ویم ټیک ده په دغه وخت کې 8 بجې به خلک وي او جیبي به ما 8 بجې ټایم ورکړو. بیا مې 8 بجې ټلیفون وکړو. 8 بجې مې ټلیفون وکړو بلا څوک نشته. ما ورته ویم خدای بنده ما موسازۍ کې 11 بجې ټایم ورکړی دی. بیا مې هغې نه بعد په لاچي کې کوهاټ نه بره لاچي کې 2 بجې ټایم ورکړی دی. بیا مې کوهاټ کې 4 بجې ټایم ورکړی دی. بیا مې هغې نه بعد جرمه کې ماښام نه بعد ټایم ورکړی دی. بیا د هغې نه بعد ماسخوتن له بیا ثوابۍ ته ځان را رسولي. سبا بیا داسې وګړ سفر تیرا وغیره په هغه اطرافو باندې نو ما ورته ویم ګوره د الله بنده تا خو 8 بجې یادې کړې وې زه نه بوله رالم. بیا د هغې نه بعد موقع وی خلک نه راځي. ما ورته که خلک برستنو کې پراته موږ به دین کار پرېږدو نه موږ به دین کار نه پرېږدو. د دین کار خو داسې دی چې چا ورله ځان را ورسولو هغه ته فایده میلاو شو. الله دې تاسو ټولو له فایده درکړي. او عزیزانو دا ذهن کې راولئ نن چې کوم کوم دې ځای موجود دی زما د پیغمبر د حدیث مطابق امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دې مجلس باندې فرشتې ګرځي بیا رباره اسمان ته ځي. الله تپوس کوي زما فرشتو دې خلکو څه معنی غوښتل؟ فرشتې ورته وایي الله ټولو جنت غوښتو جهنم نه پناه غوښته. الله ارشاد فرمایي زما فرشتو تاسو دعا وسئ په دې مجلس د قرآن کې د حدیث کې څومره خلکو ما دې ټولو نه جنت ورکړو جهنم نه پې حرام کړو. الله تاسو مو وایي سبحان الله. قسم هم کړی دی هغه غټ قسم هم کړی دی. دغه چې یو سبحان الله ووایي نو بیا مولوي صاحب درنه په هغې 1 لاک روپۍ غواړي نو تاسو به سبحان الله ولې وایي؟ سم په چغه ووایي سبحان الله. سم په چغه سبحان الله. الله دې ستاسو دا سبحان الله خپل در کې قبول کړي. په یو سبحان الله تبلیغیانو نه هم نه دي اورېدلي. حدیث مطابق داسې ونه الله جنت کې لګوي چې د هغې د سوري لاندې د اسپې بچی روان شي هغه به بوډا شي مړ به شي خو هغه سوری به ختم نه شي. الله دې تاسو ته نصیب وساتي.